سوچ له سحر مازن وروسته دا کلمه درې پیری وای دغه انسان ته په دې معنی سلور پیدا ملوي. اوله فائدہ به دا ملوي چې الله تعالی به د پاگل فن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی د سر چې څومره بیماری د سر درد شولو، مرګي شولو، ټینشن شولو، ډیپریشن شولو، دا ټولي بیماری په پاگل فن کې راځي. و دا بیماری به الله تعالی ستاسو د بذریعه سره ختموي. او دویمه فائدہ دا چې الله تعالی به تر کوړافن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی هر هغه سیز چې دا غي د وجنه مخبر صورت اخکاری هغه سیز به الله تعالی ستاسو مخ نه ختموي. مثال کې د پر په مخ باندې دانی دي، سپونه دي، یا نور داسي داغونه چې باغې دغه پوجا سره مخبر صورت اخکاری دا به الله تعالی ختم کی. نو کم حضرات چې زما مخ ته خيسته شي نو دا وظیفه سحر ماجره پس درې پیری وای. او درېمه فائدہ دا چې الله تعالی به تا د اندافن بیماری نه محفوظ ساتي. اندافن مثال کو پر سترګو نظر مکمل تلې دي یا مکمل نه تلې خو لګ تلې دي او چشمو د ضرورت دي چې دا وظیفه تا شروع کړله الله تعالی بستا نظر د بر راولي او کمو د چشمو نه الله تعالی ته چټکاره درکړي تا دا خلاصي در نصیب کی. او څلورمه فائدہ به تداوی لوي کتر پالش بیماری دا څومره خطرناک بیماری ده. دا بیماری نه به الله تعالی ته نجات درکړي. ډیره اسانه کلمه ده. سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوه الا بالله. نو د سحر مازن پس درې پیروي د سلور په دې به تاسو ته ملوي. جزاک الله. سوچ له سحر مازن وروسته دا کلمه درې پیروي د انسان ته په دې معنی سلور په دې ملوي. اوله فائدہ به دا ملوي چې الله تعالی به د پاگل فن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی د سر چې څومره بیماری د سر درد شولو، مرګي شولو، ټینشن شولو، ډیپریشن شولو، دا ټولي بیماری په پاگل فن کې راځي. و دا بیماری به الله تعالی ستاسو د بذریعه سره ختموي. او دویمه فائدہ دا چې الله تعالی به تر کوړافن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی هر هغه سیز چې دا غي د وجنه مخبر صورت اخکاری هغه سیز به الله تعالی ستاسو مخ نه ختموي. مثال کې د پر په مخ باندې دانی دي، سپونه دي، یا نور داسي داغونه چې باغې دغه پوجا سره مخبر صورت اخکاری دا به الله تعالی ختم کی. نو کم حضرات چې زما مخ ته خيسته شي نو دا وظیفه سحر ماجره پس درې پیری وای. او درېمه فائدہ دا چې الله تعالی به تا د اندافن بیماری نه محفوظ ساتي. اندافن مثال کو پر سترګو نظر مکمل تلې دي یا مکمل نه تلې خو لګ تلې دي او چشمو د ضرورت دي چې دا وظیفه تا شروع کړله الله تعالی بستا نظر د بر راولي او کمو د چشمو نه الله تعالی ته چټکاره درکړي تا دا خلاصي در نصیب کی. او څلورمه فائدہ به دا ملوي کتر پالش بیماری دا څومره خطرناک بیماری ده. دا بیماری نه الله تعالی ته نجات درکړي. ډیره اسانه کلمه ده. سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوه الا بالله. نو د سحر مازن پس درې پیروي د سلور په دې به تاسو ته ملوي. جزاک الله.